هیواد شو چې افغانستان کې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. سپین بیرغ اسلامي بیرغ الله په نړۍ باندې وپېژانده او د خلکو هغه هیلې را ژوندۍ شولې او ارزوګانې پوره شوې. د افغانان وینم چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په باب باندې خواشیني څرګندوي. دا ډیره د افسوس خبره ده. هیوادونو نه امریکا ډیره زیاته مهمه ده، خصوصا په اقتصادي لحاظ باندې. لپاره خو اولا شرم مقام دی چې اسلامي امارت دی، اسلامي نظام دی. کاش کې روسیه نه بلکې زمونږ ګاونډي هیوادونه دې نه مخکې شوي، سعودي عربستان او نور هم عربي اسلامي مملکتونه. دغه خپرونه تاسو ته د عثماني انلاین خدماتو په مالي لګښت وړاندې کیږي. کابو 4 کاله وروسته روسیې هیواد یوازینی هیواد شو چې افغانستان کې اسلامي امارت په رسمیت وپېژندو. درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. په همدغه خاطر مو نن خپرونه رسمیت پیژندنې ته ځانګړې کړې ده چې په اسداباد ښار کې به د اسداباد ښاریانو سره د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې اترې کوو. تاسې هم را سره خپل نظرونه د کمنټ د لارې شریک کړئ. نو خپرونه را سره تر پایه وګورئ. اسداباد ښار ته ورګرځو او د رسمیت پیژندنې موضوع په اړوند خبرې اترې لرو. درنو لیدونکو، د کونړ چاپیریال ساتنې رئیس مې ترڅنګ ولاړ دی چې په نن خپرونه کې به د دې نظر هم راواخلو. رئیس صاحب، لومړی خو ډېره موده پس کونړ ټي وي ته بیا ستړي مه شئ. مننه، الله دې خیر درکړي. ډېره زیاته مننه. رئیس صاحب، په دې وروستیو کې به خبر شوي وئ طبعا چې اسلامي امارت د روسیې هیواد لخوا نه په رسمیت وپېژندل شو. څومره ګټوره تمامېدلی شي او د عام ولس لپاره هم د دولت لپاره؟ الحمدلله د اسلامي امارت د راتلو سره زموږ مقصدونه او د فدایانو وینې او قربانۍ او د مجاهدینو هغه هلې ځلې چې د نظام لپاره شوي هغې رنګ راوړ. هغه دا چې ټول ملک اسلامي نظام دی، الحمدلله امن و امنیت دی او د رسمیت پیژندنه چې د الله د خوا نه امر وشو. الحمدلله د روسیې هېواد چې افغانستان په رسمیت وپېژانده، موږ ټول هېوادوال په دې خوشحاله شو او هغه مړې هیلې مو را ژوندۍ شولې. نو اوس به ټول کفار هېوادونه، اسلامي هېوادونه الحمدلله اسلامي امارت په رسمیت پېژني او یو به د بل نه مخکې کېږي. دا د الله یو پرځونه ده، په افغانانو باندې کړې ده. څومره ګټوره تمامېدلی شي د افغانانو لپاره ده؟ نو دومره ګټوره تمامېږي چې د افغانستان د ټول ولس هغه هیلې چې را ژوندۍ شوې دي دپاره چې اسلامي امارت سره څه کېږي او دا بیرغ به وپېژندل شي او که نه. د خلکو سره شک او شبهات نو الحمدلله هغه سپین بیرغ اسلامي بیرغ الله په نړۍ باندې وپېژانده او د خلکو هغه هیلې را ژوندۍ شولې او ارزوګانې پوره شوې. رئیس صاحب، ډېره مننه. کوم پیغام لرئ مهرباني؟ نو دا پیغام دی ټولو هیوادونو ته، څرنګه چې روسیې هیواد د افغانستان په رسمیت وپېژانده، نو دغه شان د ټول نه هیله کوو چې افغانستان په رسمیت وپېژني. دغه انسانان دي او هر قسم د خلکو سره تګ راتګ او د هغې سره په تجارتي اړیکو کې هم ضرورت لري. نور هیوادونه هم دې ته ضرورت لري او موږ هم ضرورت لرو. نو څونه چا مخکې وپېژانده هغه نه به هغه هیواد خوشحاله انشاءالله. افغانستان یو داسې هیواد دی چې دا د زمرود او د بیروجو نه ډک هیواد دی. نو دې سره چا مخکې اړیکې جوړې کړي هغه به خوشحاله وي. ډېره مننه رئیس صاحب. سلامت. السلام علیکم. عمران ستوری مې ترڅنګ ولاړ دی چې دی نو په اسداباد ښار کې تجارت هم کوي او د دې ترڅنګ ځوان دی. نو د دغه موضوع اړوند نظرونه به را سره شریک کړي. ستوری، لومړی کې کونړ ټي وي ته ستړي مه. ډیره مننه وروره، هرکلی هم کوو، په خیر راشي. ډېره زیاته مننه. ستوری، یو څو ورځې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د روسیې لخوا نه په رسمیت وپېژندل شو. څومره خوښ دی او دغه اقدام څه ډول بولي؟ دا د افغانستان د ولس لپاره او بلکې د اسلامي امارت لپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی چې په نړیواله سطحه باندې د روسیې له لوري افغانستان په رسمیت پېژندل کېږي. عام ولس، دولت او بالخصوصا افغانستان ته یې ګټې څه؟ افغانستان ته یې ګټه دا ده چې که چېرته افغانستان د روسیې نه بغیر د نورو هیوادونو له لوري هم په رسمیت وپېژندل شي،
په کاروبار باندې هم مثبت اغیز کوي، په اقتصاد باندې هم مثبت اغیز کوي، په تعلیم باندې هم مثبت اغیز کوي. ځکه که چیرته د نورو هیوادونو له لوري افغانستان په رسمیت وپیژندل شي، د نورو هیوادونو تجاران افغانستان ته راځي، په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او افغانستان کې اقتصاد ته مثبته ګټه رسیږي. ستوري ډیره زیاته مننه. وروستۍ کې کوم پیغام لرئ مهرباني؟ پیغام مې دا دی، په دې وروستیو کې زیات افغانان وینم چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په باب باندې خواشیني څرګندوي. دا ډیره د افسوس خبره ده. موږ باید په دې وویاړو چې اسلامي امارت په نړۍ کې په رسمیت پیژندل کیږي د روسیې له لوري. موږ باید په دې ویاړ او افتخار وکړو. هر حکومت چې افغانستان ته راځي، د افغانستان ولس ورسره باید اوږه په اوږه ودرېږي او انشاءالله چې یو ځای به ترقي کوو او د نړۍ سره به سیال کیږو. ډیره زیاته مننه ستوري. کور والا لومړی کې خو وروره کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ. مهرباني خوشحاله اوسئ. ډیره مننه. نوم به مو راته ووایي، یعنې ځان به راته معرفي کړئ. زما نوم عبدالحمید دی، د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فلحال دلته اوسېږم، دلته کاروبار کوم حمید صاحب ډیره زیاته مننه. او د سیول انجینرۍ نه فارغ یم. بیا خو لا ډیره ښه خبره ده. زموږ د خپرونې موضوع ده اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه کې روسیې هیواد په رسمیت وپېژاندو. تاسې خپله د یو افغان په توګه څومره خوښ دي او څه نظر لرئ چې دغه څومره په اقتصادي لحاظ ګټوره تمامېدلی شي؟ رسمیت پیژندنه موضوع نن سبا ډیره زیاته روانه ده. رسمیت پیژندنې ته خپل شخصا ډیر زیات خوشحاله په دې یم چې زموږ د هیواد به پرمختګ وکړي، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ او هم په هره نګاه باندې پرمختګ وکړي. بل دغه ځوانه ټولنه چې د دوی ډیر زیات امید د دولت ته ډیر زیات پیدا کېږي، امیدونه پیدا کېږي چې دولت به فراخه شي او ځوانان به پکې شي جلب او جذب شي. په دې خاطر باندې رسمیت پیژندنه ډیره زیاته موږ دپاره مهمه ده، د ټول وطن دپاره ډیره زیاته مهمه ده. نورو نړۍ نه مو څه غوښتنه ده؟ نورې نړۍ نه لکه څنګه چې روسیې دغه شانتي موږ سره غټ همکاري وکړله په دغه رسمیت وپېژنو، دغه شانتي د نورو هیوادونو نه حتی امریکا ده، چون موږ دپاره امریکا ډیره زیاته مهمه ده. د نورو هیوادونو نه امریکا ډیره زیاته مهمه ده، خصوصا په اقتصادي لحاظ باندې. زموږ هیواد چې د اقتصاد ته سخت ضرورت لري، نو په دې خاطر موږ امریکا ته ډیر زیات ضرورت لرو، تر څو موږ سره چې یو په رسمیت پیژندنه کې ډیر زیات د دې ترڅنګ اسلامي هیوادونه او دغه ګاونډي هیوادونه خو غریبانان الله دې ورته نیکۍ هدایت وکړي، خو دوی نه همدا غوښتنه لرو چې نورې نړۍ ته یو غوښتنه وکړي، یو درخواست وکړي، زموږ د اواز دې پورته کړي تر څو موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. ډیره مننه ورور. سلامت اوسئ. مهرباني. ورور ستړی مه شئ. کونړ ټي وي ته خیر اوسئ. مننه، الله تاسو خوشحاله لري. ډیره زیاته مننه. لومړی کې دې راته نوم ووایې، ځان راته معرفي کړئ. نوم مې سعد الله دی او د وټپول ولسوالۍ نه شګۍ کې اوسېږم. ورور جانه، په دې وروستیو کې د روسیې هیواد لخوا نه اسلامي امارت په رسمیت وپېژانده شو. تاسو خپله څومره خوښ دي وئ او څه ډول دغه اقدام بولئ؟ ډېر خوښ یم موږ، ځکه چې اوس کولی شو موږ د نړۍ سره سیال شو او بالاخره چې موږ نور ملکونو نه سلام اخیستلی شو، هر څه شو کولی. ډېر موږ خوښ یو په دې باندې، هر قسم سوداګریزې دغه کولی شو. ډیره زیاته مننه وروره. وروستی کوم پیغام لرئ مهرباني؟ خیر اوسئ. مننه. زما ټول نه دا هیله راکوي چې خپل وطن سره خدمت وکړي، د ټولو دغه سره امارت سره ودرېږي او خلاص پلاس شي، څوک په غلط کار ته پرېنږدي، ټول په اتفاق او اتحاد. ډیره مننه ورور. سلامت. درنو لیدونکو، د نورستان نه یو مسافر کونړ ته راغلی دی. په اسداباد ښار کې هم د دغه موضوع اړوند دې سره هم غږېږو چې د نورستان د خلکو احوال به دا راکړي چې هلته څومره خلک خوښ دي. ورور لومړی کې کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ. ډیره مننه. نوم به دې راته ووایې او لږ په جګ اواز به را سره وغږېږي. زما نوم حاجي محمد دی. حاجي محمد د نورستان اوسېدونکی؟ نورستان کې د کوم ځای اوسېدونکی؟ د وانت ویګل. نو دا ورور داسې د یو جنتي وطن اوسېدونکی دی چې دا مهال په اسداباد ښار کې تقریبا 140-240 درجې ګرمي ده، مګر د دوی په ځای کې به غالبا 15 کې ګرمي وي. موضوع مو د خپرونې دا ده چې اسلامي امارت د روسیې هیواد لخوا نه په رسمیت وپېژندل شو. تاسې څومره خوښ دي وئ؟ داسې خوند راکړ ولکه چې موږ هم داسې خوشحال شو
او او دغه څومره د حکومت لپاره د ولس لپاره ګټوره تمامېدلی شي؟ ولس دپاره هم د سموس رسمیت د روسیې د طالبان زه رسمیت پوهېږم اول که نه پېژنو خپله ژبه کې ووایه که پښتو کې مشکل لري مشکل نشته نه خپله دومره ژبه مشکل نشته انشاءالله ګزاره کوو موږ نورستاني یو که نه لږ د پښتو کې ګوډ یو نورې هېوادونو باندې دې څه غږ دی څه غوښتنه لرئ؟ ښه دی انشاءالله دا رسمیت اوس ټول هېواد پېژني نو طالبان ټوله نړۍ پېژني او انشاءالله ډېره مننه وروره داسې امید شته زموږ هم سلامت اوسئ قاري صاحب لومړی کې خو کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ ډېره مننه خیر اوسي سلامت اوسئ قاري صاحب زموږ لیدونکو ته به تاسې خپل نوم یا ځان ورته معرفي کړئ. نوم مې محمد یونس انیس دی او د کونړ مرکز اسداباد اوسېدونکی یم. قاري صاحب د وروس له خوا نه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پېژندل شوی دی. تاسې څومره خوښ یاست او څه نظر لرئ چې څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ په دې مورد باندې خو د خوشحالۍ خبره خو دا خوشحالۍ اظهار کوو ځکه ډېر کلونه تېر شو چې اسلامي امارت راغلی دی او تر اوسه پورې دغه سلسله د رسمیت پېژندنې چې دغه په ټپه ولاړه وه هېڅ چا دا جرأت او اقدام نه کوو چې اسلامي امارت د هغه تایید وکړي او هغه په رسمیت باندې وپېژني. دا چې خوشبختانه دغه لړۍ شروع شول او روسیه لومړنی هېواد شو چې زموږ اسلامي امارت یې په رسمیت باندې وپېژنده. زه د دې مبارکي ټول د اسلامي امارت د چتر لاندې ټول افغانانو ته په مجموع کې ټول مسلمانانو ته وایم او په نړیوالو باندې غږ کوم چې دغې لړۍ ته ادامه ورکړي. دا چې په دنیوي کارونو کې د هر چا خپل ضرورتونه وي دا چې موږ هم د دنیا سره په ځینې مسایلو کې تعامل ته ضرورت لرو د وخت مجبوریت هم دی د زده کړو په خاطر باندې خلک ځي د دې تر څنګ نظامي زده کړو ته ځي دنیا نور ضرورتونه دي د وخت چې هغې نه زموږ خلاصی نشته دی. نو دا چې موږ افغانان دي په ټوله دنیا کې خواره دي په روس کې دي په نور مملکتونو کې دي هغې هلته چې کوم ضرورتونه دي لکه د پاسپورټ یا د تعلیمي او تحصیلي دورو یا د نظامي زده کړو یا د وخت د نورو مجبوریتونو نو په دې ډول باندې به دې خپل حق او حقوقو ته په اسانۍ باندې رسیدګي وکړي او د وخت کوم ضرورتونه چې دي او کوم نور څه چې دي چې دیو پې مخکې د دې امتیاز نه بې برخې اوس به دې وکولی شي په اسانۍ باندې خپل حقوق لاسته راوړي او هلته چې په نورو مملکتونو کې دې میشت دي او د دې خپل د وخت مجبوریت دی هغې به په اسانۍ باندې دې درک کړي او خپل حق او حقوق به په اسانۍ باندې لاسته راوړي. ډېره مننه قاري صاحب په دې برخه کې اسلامي هېوادونو تر اوسه کوم اقدام نه دی ترسره کړی هغوی ته څه پیغام لري؟ هغې لپاره خو اولا شرم مقام دی چې اسلامي امارت دی اسلامي نظام دی کاشکې روسیه نه بلکې زمونږ ګاونډي هېوادونه دې نه مخکې شوي وي سعودي عربستان او نور هم عربي اسلامي مملکتونه هغې په دې مورد کې اقدام کړی او د هر چا نه مخکې شوي وي یو خو به د ولسونو د خوا نه د تو د هرکلي سره مخامخ شوي وي دویم دا په دې سره به زمونږ هغه اسلامي اخوت هغه راټینګ شوی وي خو له بده مرغه دا کار یې ونه کړ په فارسیوانان متل کوي هنوز هم سر وقت است زه وایم راځئ روسیه مخکې شوه نور کفري مملکتونو نه باید اسلامي مملکتونه مخکې شي او د اسلامي امارت په رسمیت پېژندنه کې باید خپل رغم د رول او هغه محبوبیت او مقبولیت ښکاره کړي داسې نه چې چین یا نور مملکتونه هغه د دې نه مخکې شي او دوی بیا هم داسې وروسته پاتې نو دا به ډېر د شرم خبره وي. راځئ او دغه سلسله دې نوره ماته کړي لکه څنګه چې روس اقدام وکړو زموږ اسلامي مملکتونه باید د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پېژندنه کې د هر چا نه مخکې والی وو. ډېره مننه قاري صاحب سلامت اوسئ. درنو لیدونکو دا و په اسداباد ښار کې د رسمیت پېژندنې په هکله د خلکو نظرونه. هیره دې نه وي چې دغه خپرونه په کونړ ولایت کې د عثماني انلاین خدماتو په مالي لګښت تاسو ته وړاندې کېږي. تر بیا چې هر چیرې وي خوشحاله آباد اوسئ او د سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای په امان. دغه خپرونه تاسو ته د عثماني انلاین خدماتو په مالي لګښت وړاندې کیږي.